بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو د کوډای کلی شبقدر سرکاري پرايمري سکول په بارودي موادو الوځول چې دغه سکول ماشومان نن سحر سکول ته راغلي ولې ډیر خفه وو. یوسف احمد دیم کې دا کمرې وران شوې د ماکا شوې لوبې به م کوله او سبق به م یاداو. سهیل احمد دریم کې زه چې سهار سکول ته رالم ټول سکول راغله زه سخت خفه شوم. ولې خفه شوې؟ سکول یې راله وران کړی و سبق به پکې زوتاوه لوبې به م پکې کولې دا سکول کله نو دې کې به سبق وایو که بند و پیر غلط وی سبق نه شو. په سیمه کې د ړنګو شوو سکولونو شمېر د 100 نه زیات دی ولې په محمود جنسای کې چې د شبقدر سره ګاونډي سیمه ده پکې د ړنګو شوو تعلیمي ادارو شمېر 121 دی. د سکولونو په ړنګېدو او په بیګانه پیښې د کوډای کلي اوسیدونکي خانزیب خان مشال ریډیو ته وایي بیګا تقریبا چې په باندې 9 بجې وي موږ کور کې تقریبا چې ودګېدو ولو بس درځم اورېده زه به د حالات چې څوک باته مراوتین شو چې موږ کله معلومات وکړل چې سکول د ماشومانو والو ته ډېر خپه شو ځکه چې موږ رقم د ماشومانو د نوې نسل دی دا موږ غریب کلی دی غریب ماشومان د پرم د یو سکول بیا مو د یاد سکول د یوازینی استاد فضل احد نه د سکول د ماشومانو د شمیر په اړه و پوښتل. ما سره جی تقریبا 100 نه کم واړه دي کنه ورکوټه کلی دی او داسې سبق والا کلم نه دی داسې زمیداران خلک ټایپ خلک دی کنه او زه پکې आवाज د سکول کې زه आवाज ټیچر سنگل ټیچر یم نه بل استاد پکې نشته. اړنګېدلې سکول ته د تانا سرو کړي شبقدر اس ایچ او کوثر خان سره د چاودیدونکو توکو د ناکار کولو ټیم یا بم ډیسپوزل یونټ والا راغلی هغه نه مو پوښتل چې د پیښې ریپورت یې د چا خلاف لیکلې دی او دا فلال دی کې بس موږ خپل نه راپورټ کوو چې خو څوک راپورټ لای خلاف کوي نه زه پکې مدعي تفتیش شروع دی خو سری 10 ملزمان معلوم نه دي او نامعلوم ملزمان خلاف به موږ د کې اف آی آر درچو. هغه سیفټي پیوز وته وینو هغه تقریبا د 8 انچ اباوت ملوشي وي بي ډي سکواډ موږ ته پیښ کړ او هغه وی چیرې دی کې تقریبا دا لوکل میډ دی ټایم ډیوایس دی شپږوناتو کیلو پورې کوم دی بارود استعمال شوی. خو د سکول د استاد فضل احد په وینا چې د پرایمري سیکشن یا برخه 2 کوټي او برانډه اړنګېدل دي نو اوس به هغوی په میډل سیکشن یا برخه کې ماشومانو ته سبق خای